کینه کینه څه کینه هلته کینه بخښنه غواړو دغه عادتونه په هر ځای کې هم داسې ته دلته نیټ ته راغلی په یو ځای ډېران دپاره به دا بار ځای صحیح چې سره سپیا کې مپیا کې څه وي دا تاسو خیر دی ځه که نه دا کوئ که دې تنګېږي مونږ به خیر د خپل ځناور به بیا بل ځای تړو که تاسو تنګېږي دا کور د ځناور له نیسي که ځان ته یې نیسي ځناور دلته چېرته یې په یوروپ کې ها نو بس ځکه نه اوس ته مو سره خیر خپله خبره کلیر کړې چې ته څه وایې ستا خوښ دی دا کور د سره ته خبرې کوې سو موږ خو خوښ شو کور ښکلی کور دی پوه شو دا خو ګډ وډ سر شو کله څه وي کله څه وي یاره بل دي شه اوس لکه مونږ کله نه دلته راشو بیا ته کور خبره وکړه اول پوه شوې بیا به نه کور خو زمونږ خوښ دی کې څه شته دی نه مونږ داسې ستاره کار کوو کارونه زموږ نه دي خوښ دا وایي څاپیا کو ځای کې شته دی که نه شته خیر دی بخښنه غواړو یاره دغه عادتونه نه اوس لکه مونږ چې کوم ځای اوسېدو که نه هلته مونږ څپیا کې تپلې او ډېر ښایسته به و چې دی داسې نور به و کړک په خبره پوه شوې اوس دلته چې نور کوم ځای کې تیز دی ته ما ته ووایه ګوره هلته لاندې نور خلک هم دي هغه چې تا کارونه هغه ویني هم تنګېږي بیا نه نه هغې دا یورپ ته یې پوه شوې هغې ته به بالکل پته به نه لګي چې دې څپیا کې کوم ځای تپي دا کلی نه د ښار منځ کې پاتې کېږي هلته څپیا کې دا شیونه نه وي هر څه میلاویږي تیار که ښار سایډ ته کور مور نشته که نه چېرته بلې نن دا خو سنټر کې یو مونږ لاندې ټرین دی هر یو شی لاندې ته ډېر سنټر کې لږ دی خوښه لږ دی خوښه معمولي تا سره خبرې دي مړه ته ورسره وکړه کور مالک څه څوک داسې خبرې کوي کور مالک اوس دی دی که دی دی زه خو نه یم خبره ته یې که دی دی مالک ته یې که دی دی دغه دی مالک دی دی و ټیم هم ورسره نشته یوځي ته مالک یې که نه کړتېږي دی ولې هلکه زه ورسره ملګری یم دی دا ما سره پاتې کېږي دا ما دوست مې په هر شي کې ما سره یو ځای وي مشوره سره کوي هر څه ځان پوهوي هغه دې ما ته وویل چې ته یو کس وګوره دې ستا ملګری دی دغه ما ته ویلي و چې داسې هسې کس دی خو ما ته خو پته نه وه ته مې ته خوستلی وم ما داسې یو کس راځي دې ته هسې هغه له راوسته هسې مثال ملګری ښه یي خو لکه ورته ووایې کله به له خپې وایې نه ملګري ته څو خپې وایي بعضې کسي که نه خپې وایي که نه مخکې نه ورته ووایي چې لکه په درځه خپل ځان کې څه کوي خیر نه نه دا دغه نه دی ښه کرایه به څو دی لکه مونږ خو خوښ شو کور تقریبا کېدای شي مونږ د بل میاشت کې رام شو کرایه څو ده کرایه خو بس 1000 یورو کرایه 1000 روپۍ مطلب نو دومره کیسې دی وګړې هلته غوږونې تړلې د بهر څپیا کې تپې 1000 روپۍ وایي ته نه دا وایي چې په رښتیا داسې کوي ګاپ لګوي سره دا هسې هغه نه دی نه نه هغه سیریس وایي 1000 روپۍ کرایه و که نه ولې اوس په دې کې بله میاشت کې به مونږ هغه که حل کړي 2 ورځې واده له به هم ځو که نه عمران واده دی هغه 2 ورځې به مونږ واده له هم ځو که نه بله میاشت کې هغه 2 ورځې ته کټ کړه 2 ورځې به مونږ ته چې کومې ورځې نه راشې هغه ورځې نه ته کرایه سټارټ تو چې را ننوځې سامان راوړې مونږ ته چابي ورکړو کورې ته خو ته خو به چابي مونږ ته راکړې بله میاشت کې که نه خو لکه بله میاشت کې بیا چې نیمه میاشت څنګه راشي که نه په 15 تاریخ زمونږ د یو ملګري واده دی مونږ به 2 ورځې هلته ځو هغه 2 ورځو کرایه ته کمه کړه کور بندو مطلب څوک کور به بندو مونږ به پکې اوسېږو نه چې کور نه مونږ بهر ځو د هغې حساب یو ځل یې کور واغست بیا یې ته بند کړه د میاشتو بند کړه ته به کرایه ورکې مونږ داسې وایو که نه چې ته مونږ نه کرایه 1000 روپۍ شوه صحیح ده خو لکه چې کله مونږ کور نه بهر ځو ور تعلق وکړو نه هغه ټایم نه مونږ به خیر ځان سره تاسو زه ورځې حساب نه کوم که نه میاشتې حساب یې ساتم پوره میاشت ها کور په موږ باندې خرڅوي موږ یا خلو ته که بې ته بندوي او کار څه کوي او کریا ورته ورکوي دا نه یې چې ته کار له لوړې فریج تېر شه فریج نه مانه خبرې راوه فریج هر څه شته فریج هم شته پکې فورنو هم شته چې پیزا به راواچوې تیار او ترې راوځي پیزا څه شی پیزا پیزا څنګه پیزا څه مطلب پیزا نه پېژنې نه نه پیزا څه شی روټي پاسه پیسې هغه وي پنیر نه نه روټۍ خو مونږ خیراتونه له خیر لري مونږ ته بیا ځایونه معلوم دي هغې نه علاوه لکه نور بجلي مجلي ډېره راځي ته سره دا بل چې اوس لګېدل دی که نه دا بیل چا پسې حسابېږي تاسو پسې حسابېږي دا مونږ خبر اوس مونږ پسې ځکه چې تاسو هم اوس تاسو پسې ده که نه بیا دا بل هم ولګوه هغه بند دی ورشه بل هم ولګوه هلکه ورځ ده اوس خو رڼا شتې بار وګوره کور موږ ته دې ځای نه ټول هر څه ښکاري که نه غلی شه ته ټوله بهر غونډ بار ته غلی شه لږ ملګري کور ښکلی کور دی خواخون شو 4 کمرې کې کچن هم دی کې باتروم هر څه یې نه کمرې کې درې باتروم کمرې د درې هر څه ښکلی خو باترومونه کې دوی کور هم ډېر خوښ شو باترومونه دوه دي دوه یې پکې ځکه چې مطلب ته اوس ملګري راولې بیا خو ته په قطار کې نشې ودرېدی یو هلته لاړ شي بل هلته لاړ شي صحیح ده بس سهولت ته یې پکې مطلب دلته هسې مثال لکه خپل کاروبار روانولی شي د کور کې لکه اوس فرض کړه که خیال دې کړی لیټرین مخې ته یو کس ناست وي نو هغه 10 روپۍ لي نو لیټرین ته کسان پرېږدي که نه
اوس بعد ځکه سم راوستلی شم چې لکه لیټرین مخې ته ناست یم او 10 روپۍ تعلیم لیټرین ته پرېږدم دا سړی زه وباسم صحیح شو نه لیټرینونه دوه دي که نه یو ته به موږ ځو راځو او یو ته به هغه کسان موږ کاروبار لپاره نه جوړ کړي هغه خپل ځان سهولت لپاره موږ جوړ کړي ته زه په کور کې وګڼېږم خو ته د سره خبر خلاصه کړه بس دا زه تو سره بیا زه پوه شوم زه به که یو تا خبره کوله د دې څه خبره وکړه خیر دی په کال سره به که مالک ته یې که دی مالک زه یم خو دا ها خو کړتېږي دی او ها